السلام علیکم دوستانو. راځئ دوستانو تاجان د ویډیو سره لازمي ګوره. تاجان په دې ویډیو کې یو کمال کړی دی. ویډیو لازمي ګوره، ویډیو خپل ملګرو سره شیر کړئ. زموږ کوم چینل ته چې پرون ویډیو څوک راغلی ضرور سبسکرایب کړئ، چې ویډیوګان تاسو ته میلاویږي. نو راځئ زه د ویډیو تر لومړی په ویډیو شروع کړو. ویډیو نه بعد بیا موږ څو خپلې خبرې کوو. په دې ویډیو کې تاجان د کس د زړه ارمان پوره کړی په 2 غنټو کې. د کس نه تپوس وي ستا په زړه څه ارمان دی. کس ورته وایي چې زما یعنې دا ارمان دی په زړه باندې چې زه به خپله ګاډی یا خپله ریړه والم، چې خپل کاروبار مې چې د پردۍ غلامۍ نه خلاص شم. نو تاجان ورته پاسې په ټوکو کې وایي چې زه دومره وس نه لرم چې ستا له ریړه والم، خو لکه څنګه چې په نورو ویډیوګانو کې هر یو کس سره ګپ لګي دغه شانتې ده سره خو هم نه کولې. بیا ولې 2 غنټو کې دلته دا ریړه هم راولي، نه بعد بیا ویډیو سره نور ټولې شیر کوو. نو راځئ رومبر سره ویډیو ګورو. ویډیو نه بعد موږ خپل یو څو خبرې کوو. چې دغه سمبوسي ته خرڅې هغه مالک ته څو روپۍ کېږي او تا ته څو کېږي؟ هغه ته الله شکر دی ښه بچ کېږي او بس کار د هغه ښه دی او ښه روان دی الله شکر او دی. تا ته 1.5 سل درکوي؟ 1.5 سل ورکوي. دې حالات کې هم شکر وباسم. د کار نشته، کاروبار نشته، روزګار نشته، چې څه شی وکړم. د زړه دې غټ ارمان چېرې دا راته زما زړه کې ارمان دا دی چې الله تعالی دا یو ریډۍ ورکړي، زه خپل پښې باندې ودرېږم. ریړۍ د څه شي دا د بار چوړي بار چوړي دا ریړه همدغه کراچۍ همدغه داسې داسې او او که بل لقب یې نه علي که بل لقب وي ای څنګه چې نور الله ورکړي ما ته، زه پکې روزي وکړم، کاروبار بچیانو ته پاره که نه خپل پښې کې ودرېږم، دا بل چا غلامي نه زه خلاص شم. داسې څو بچي دي؟ الله شکر دی 6 بچیان مې دي. واړه دي غټان دي؟ واړه دي او واړه دي. ستا د زړه غټ ارمان دا دی چې ودا زما غټ ارمان دا دی چې ما ته دا ریډۍ میلاو شي، بس مې ومې ګټله بیا داسې. او ریړۍ خو زموږ هم وس کې نه ده چې تا ته یې والو. ما ویل 2 دانې سمبوسې به تا نه وخورو. ور به کوم مشر راوړم، ور به کوم مشر یوه دانه به څو ده؟ 10 روپۍ. 10 روپۍ ده. د ورځې څو دانې خرڅې؟ دا بس هغه راوړي استاد مې زه یې خرڅوم، داسې معلوم نه لرم چې معلوم نه لرې ته؟ داسې که زه تا ته کراچۍ راوړم بیا ستا مالک تا ته څه ونه وایي؟ هېڅ هم نه وایي. زه خپل هغه وایي چې تا ته الله ښه ورکړي همالته لاړ شه. تا ویلې چې زه د غلامۍ نه خلاص شم، تا یعنې د ده غلام یعنې دا نه بل چا هم چې چېرته ځم نور بل چا غلام خو یم که نه لازمي. ایوه دا ماما ښه صحیح شو ماما جانه. بس صرف کار وکړ سره بیا به چې کله کراچۍ راوړه بیا به ګورو. صحیح ده او بس نو زموږ په وس کې هم نشته. داسې څوک مسلمان به کومک وکړي ما سره، نو که مسلمان پیدا شي نو الله هغه به بس هغه به نیک سړی وي. نور دوستانو ویډیو سره مخکې نور هم شیر کوو. نو دی ورسره دلته ګپ خو هم ولګي چې زموږ وس کې نه ده تا نه موږ دا ریړه والو. دی اوس لاړ شي واپس په 2 غنټو کې دلې واپس دا ریړه کوم ګاډی چې دا ولې راولي د زړه ارمان چې کوم یې پوره کړي. راځئ مخکې سره هم ویډیو شیر کوو. نو ویډیو سره مخکې هم وګورئ. کار کوي سره خیال کوي داسې ښه صحیح ده. انشاءالله الله مهربان دی. بېشکه الله ته ووایه ته پکې برکت واچوه. تا نه یې غواړم چې دغه دپاره راوړی دی. د چا دپاره راوړی دی؟ دا داسې پوهېږه دا داسې کومک وکړه. دوستانو هلته ریړه لاړه خو دی یقین بیا نه ارمان دې همدا او ارمان مې همدا و. دا ما دپاره راوړی دی. د چا دپاره راوړی دی؟ دا داسې پوهېږه دا داسې کومک وکړه ما ته غټ بلډینګ اخیستی چې یا الله پاکه ستا بندګان په معمولي شي باندې خوشحالي. ته زما دپاره داسې وکړله ګاډی چې لکه تا زما دپاره غټه بلډینګ اخیستې. راځئ مخکې هم د ویډیو سره وګورئ. دا ستا پر موږ حق دی. دا رښتیا زما دی. خود ستا دی. یا داسې ګپ لګوئ. دا ګپ نه رښتیا دی. زه اوس دا ریډۍ ګورم، دا خلک ګورم، زه حیران پاتې یم. یقین کوه دعا کوه ټولو مسلمانانو ته. ټوله ته دعا کوم. دا کراچۍ والا ته زنګ ووهه ورته راشه دا دې والوردې زه خپل مالک شولم. صحیح دی که زه اوس رښتیا زما دی دا. خود ستا دی. دا زما لوی غټ ارمان و. ستا همدا ارمان و چې دا کومک کړی دی ما سره تا سره کوم همکاران نور یې الله تعالی هم جنتي کړي. زموږ دعا دی ټول مسلمانان ټول مسلمانان جنتي کړي. خدا ورسي جنتي کړي.
انشاءالله جنتي صحیح ده کراچي هغه ښایسته ده که دا دا ښایسته دی دا ښایسته ده نوی دی ته اوس کبه وګوره صحیح نه دې ریډي که که نه سموزي اوس وخورو که نه ارمان دې دوستانو دغه ویډیو تاسو وکته د ارمان 2 غنټو کې دنده پوره کړو د بیا هم یقین نه راځي ګاډی ریډه زما ده یا زما نه ده خو تاجان د پیدا کړه د زړه ارمان پوره کړو او تاجان الله پاک تل خوشحاله بس ساتي زموږ د ویډیو شیر کړئ زموږ د پیج د سره لایک کړئ زموږ ویډیو که څوک په یوټیوب باندې ګوري زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ چې داسې قسمه ویډیو تاسو ته میلاویږي په ټایم باندې. والسلام.